سلامونه درنو دوستانو ستړي مشئ په یوه نوي ویډیو کې تاسو ته راغلاست وایم قدرمنو دوستانو زموږ چینل د نورو ښو معلوماتو لپاره درسره سبسکرایب کړئ په ننني درس کې غواړم چې د هغو کسانو چې خالص په خبرو سره یې له هغو څخه مني واوسي او یا هم جریان هم دې ته وایي د هغو کسانو لپاره ځینې درمل دي لومړی جریان دې ته وایي چې په غیر ارادي ډول مني ووځي او د ناروغۍ د نړښت له امله وینه هم ځینې وخت وتلی شي دا هغه وخت چې ناروغ ځان د مرګ کندې ته رسولی وي د دې لپاره درمل اول سفوف سالب 3 ګرامه د څملاستو پر وخت له شیدو سره دوهم سفوف مولف 3 ګرامه د څملاستو پر وخت له شیدو سره دریم افتا قلعه 250 ملي ګرامه له 6 ګرامو معجون طلب سره د څملاستو پر وخت له شیدو سره څلورم معجون اسپین سوختنی 6 ګرامه له شیدو سره معجون طلب سره د څملاستو پر وخت له شیدو سره لارښودنه له چایو او شرابو څخه ځان وساتئ سهار وختي جګیږئ او سیل کوئ او د شپې ډوډۍ له څملاستو 2 یا 3 ساعته مخکې خورئ او د ډوډۍ خوړلو سره سم مه ویده کیږئ